کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. لازم اوس په ریج باندې درته کار کوم یا ریګولر ریکس باندې کار کوم یا دې ته چې ریګولر ایکسپریشن داسې لیکل کېږي فکر کوم دا ریګولر ایکسپریشن یا ریګ ایکس دا چې ریګولر ایکسپریشن په دې باندې کار کوو چې مثال دا یو لوی مبحث دی خو دلته موږ په ساده شکل باندې کار کوو. نو تاسو کولی شئ چې مثال په دې باندې په مختلف شکل باندې کار وکړئ او که غواړئ چې مثال د دې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو په کمنټس کې ولیکئ چې زه تاسو لپاره نورې ویډیوګانې د یا ریګولر ایکسپریشن دپاره جوړه کړم. اوس راځم یو ډیټا ټایپ جوړوم چې مثال په دې کې موږ د تلیفون دغه وکړو فارمه جوړ کړو. اوس راځم ورته چې کریټ ډومین فون ټایپ په نامه باندې چې جوړوم یو ډیټا ټایپ جوړوم او موجوده ډیټا ټایپ ورته ورکوم چې وارچار مې ورته ورکړو. دا دلته راځم دویم لاین ته. په دویم لاین کې ورته وایم چې چک مثلا چک کانسټنټ دلته ورته وایم چې ویلیوز دلته د ټایل علامه د سکیپ لاندې دا ټایل علامه یعنی دغه کوم پترن چې زه د ریګولر ایکسپریشن پترن چې ورکوم ورته چې دغه پترن شکل نمونه د فون دپاره یا تلیفون نمبر دپاره ورکړه. اوس راځم سنگل کوټیشن په سنگل کوټیشن کې مثال ورته چې سٹارټ دا علامه د چې دا سٹارټ یعنی دا د سٹارټ شي په دې کې دا لوی قوس شروع لوی قوس بندوم ورته چې په دې کې شامل وي د چینه 0 نه تر 9 پورې او ورته چې جمع دیم پکې وي مثال دا باکس سلاش ورکوم چې اسکیپ کړه او ماینس علامه د پکې او دا د قوسونو علامه دیم هم پکې وي مثال دا علامه د پکې وي ورته چې جمع ډالر ساين معنا دا چې مثال اند دا چې شو مثال دا د سٹارټ علامه شروع بچی سره په 0 دغه 0 نه تر 9 پورې جمع منفي دغه علامه داش او قوس د پکې وي او ختم یعنی دغه کوم ایکسپریشن چې ما دلته دا پترن چې مې جوړ کړ نمونه مې جوړ کړ دغه لپاره فارمټ مې جوړ کړ د دې لپاره تلیفون لپاره نو دا چک ان کا پلس ډالر ساين چې مې وکړ نه دا ان کا اوس دا سلیکټ کوم ورته چې رن کله مې شرن ک وای ایرر دا چې د values that does not exist مثال دلته موږ دا value موږ اس وسره باید ورنکو ځکه دا هم په ټیبل کې ورکو چې مثال کله ټیبل کې معلومات ور داخلو نو دا چې شو ډومین کریټ شو دا ګوره یو اس سره دا چې کوم نه منو سره زموږ دلته ورته چې کریټ ټیبل یو ټیبل جوړوم د فون په نامه باندې ټیبل جوړوم ورته چې فون او دغه ډیټا ټایپ چې فون ټایپ په نامه اوس دا ټیبل ما جوړ کړ زه دا رن کوم چې دا ټیبل جوړ کړي مثلا کریټ ګوره دا ټیبل چې شو جوړ شو. اوس ورته چې انسرت انټو مثال کوم ټیبل فون په نامه باندې ټیبل یو کالم لرو ورته ورکوي دلته ورکوي ورته کالم نوم نه ورکوي ام کولای شي چې د کالم نوم ورنکړي دلته راشي ورته چې ویلوز هلته ګوره موږ ویلو تنه ویلو ورکو په ټیبل کې چې موږ کله دغه کوم ویلو چې ور داخله کوو دا جمع ده دا چې ده مفرد ده ځکه چې دا چک کانسټنټ د یو ډیټا ټایپ ده دا نو دلته به مفرد موږ لیکو دلته چې ده جمع لیکو دلته زه اوس ورته وایم چې ورته وایم چې +93 مثال ګوره چې +93 او ورته وایم چې داش او وسوه او شپېته او بیا شپږ دېرش او ورپسې 14 مثلا په دې شکل سره دلته چې دی دا موږ ټکس دی ډیټا ټایپ موږ باید سنګل کوټیشن کې دا ونیسو چې دی ټکس دی. اوس زه دا چې کوم رن کوم انسرټ ګوره یو ریکارډ شو انسرټ شو. اوس که زه دلته راشم ورته چې سلیکټ آل فرام فون مثلا دا رن کوم دا ټیبل ګوره دا چې دی ګوره دا کوم فارمټ چې موږ دغه انټری کړی دی په ما فارمټ کې دا چې شو راغی. اوس راځم بیا مثال هم دا په همدې کې ورته دلته راځم ورته وایم چې قوس ورکوم دلته ورته شروع قوس باندې
او په دې کې زه راځم ورته وایم چې 81 مثلا دا تلیفون نمبر او بدل کوم اوس که رن کوم مثلا ګوره دا ریکارډ دی داخل کو ورته وایم چې رن ګوره دا ټیبل کې مثلا په دې فارمت باندې هم ډاټا چک کوي منی یعنی قبلی دلته مثال که چېرته د ټیبل نه ټول ډاټا تاسو سلیکټ کوئ دلته تاسو راسره لیکلی شئ چې ټیبل فون مثال تلیفون دا ټیبل چې دی مثال دلته ولیکئ ټیبل فون مثال دا چې داسې ولیکئ سلیکټ کړئ رن کړئ نو تاسو به عین شی لکه دا کوډ او دا کوډ دواړه چې دي یو شی دي دا چې موږ څنګه د تلیفون دپاره یو دغه جوړو فارمت جوړو چې مثال هغه په ما فارمت کې هم مثال دا شی نه ومني دا چې ده ریګولر ایکسپریشن مثال چې دا شی نه په دې کې چک مني نو د دې ډېر لوی باس دی چې مثال دا ډېر زیات شی نه په دې کې کېږي که چېرته ستاسو مثال علاقه ورسره وه نو په اډوانس شکل باندې به کار کو او مثال په کمنټس کې ولیکئ که ضرورت هم ورته وي ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو